مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبوي سيرت سيد الكونين والثقلين محمد په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، محترم ورونو، موږ هغه بیان کاوه چې تر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مخه او یا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر بعثت د مخه په جزیرة العرب کې نور خلق هم موجود و چې د الله جل جلاله پر وحدانیت او یووالي عقیده درلوده، مګر د دې خلقو شمیر او عدد ډیر لږ و چې الله جل جلاله هدایت ورته کړی و. دغه لږ خلقو څخه یو زید ابن عمرو ابن نفیل و، بل عثمان ابن حارث او بل ورقه ابن نوفل و. دغه درې نفره د بوتانو د عبادت څخه بیزاره او بد ځینې راتله، د مشرکانو د کارو څخه پتنګ و چې دا هم تر بعثت د مخه و. نو دغه درې نفره سره کښېنستل او مشوره یې وکړه، ویل دغه د بوتانو عبادت خو عبث او بیهوده غلط او باطل کار دی. موږ باید د صحیح او حق دین پوښتنه او معلومات وکړو او په اتفاق سره دغه او ها خوا ته ګرځي. د لوی عالم پوښتنه کوي چې هغه ودوی ته حق دین او سم لار وروښي. چې دغه حق په تلاش کې عثمان او ورقه ابن نوفل نصارا سوه، مګر زید ابن عمرو بیا هم ګرځي، غواړي چې پوره اطمینان حاصل کړي. خلقو یو نفر وروښاوه چې دغه نفر لوی عالم دی او هغه عالم يهودي و. زید ابن عمرو وهغه ته ورغلی او ویل ستا د دین بیان راته وکړه چې څنګه دین دی. هغه هم د خپل دین يهودیت په باره کې معلومات ورکړه، د يهودیت عقاید او احکام یې ورته بیان کړه. زید ورته ویل دغه دین حق او الهي دین دی؟ هغه ویل هو، دا هغه حق دین دی. نو زید ابن عمرو ورته ویل زه څنګه يهودي کېدلای سم؟ عالم ویل تر څو چې د الله جل جلاله یو څه غضب در باندې ونسی ته نسی يهودي کېدلای، ځکه الله عز وجل پر يهودو په غضب سوی دی. نو کته غواړي چې يهودي سي د الله جل جلاله غضب قبلوي بیا نو يهودي کېدلای سي. زید ویل زما چېشته د الله جل جلاله د قهر او غضب څخه ده، زه د هغه رضا غواړم او ته مې د الله په غضب اخته کوي؟ یا زه تر دې دین تیرم، مګر بل څوک یا بل لار راوښي. عالم ویل بل شی نه دی را معلوم مګر دا چې حنیف سي. زید ویل حنیف څه شي دی؟ عالم ویل هغه دا چې موحد اوسه. زید ویل موحد څه شي دی؟ عالم ویل د ابراهیم علیه السلام دین حنیف او د توحید دین دی. زید ویل د ابراهیم علیه السلام دین څنګه دین دی؟ يهودي ویل هغه دین نه دی را معلوم، خو یو پخوانی آسماني دین دی چې اوس بالکل د بین تللی دی.
عالمان یې ټول مړه سوي دي. اوس د هغه دین احکام چاته نه جوړ معلوم. فقط دونه خبر یم چې الهي او د توحید دین دی، خو احکام او تفصیل یې نه دی را معلوم. زید ویل چې دا هم نه دی در معلوم. نو یو بل دین راوشه. عالم ویل زه تر دغه زیات نه پوهیږم. ته فلانی نفر ته ورسه، هغه هم لوی عالم دی. زید رهیسو و هغه نفر ته ورغلی او ویل ما ته حق دین راوشه. هغه ویل دغه د مسیح علیه السلام دین حق دین دی او د دین عقاید او احکام ورته بیان کړه. څرنګه چې دا عالم نصرانی وو، د نصرانیت دین یې وروښوي. زید ویل زه څنګه نصرانی کېدلی سم؟ عالم ورته ویل ته بې له ضلالته نسې نصرانی کېدلی، ځکه نصارا ګمراه سوي دي. که ته غواړې چې نصرانی سې، یو څه ضلالت به قبلوي او بیا حساب پر الله دی. زید ویل زه د ګمراهۍ او ضلالته تښتم او ته مې ګمراهۍ ته ورکشوې. زه مستقیمه او ثابته لار غواړم. عالم ویل زموږ دین دغه دی، نور ته اختیار لري. ورونو په سورة الفاتحه کې الله جل جلاله فرمایي غیر المغضوب عليهم ولا الضالين، یعنی الهي ما ته د هغو کسانو لار مراشي چې پر دوی غضب سوی دي چې يهود دي، او د ګمراهانو لار مراشي چې نصارا دي. بیرته بخپل قصې ته راسو. نو زید ویل شه یو بل لار او حق دین راوشه. راهب ویل بل لار او حق دین ندی را معلوم مگر حنیف سي. زید ویل حنیف څه شي؟ راهب ویل هغه د ابراهیم علیه السلام دین دی، آسمانی او د توحید دین دی. مگر څرنګه چې د هغه دین عالمان مړه سوي دي، چاته د احکام صحیح معلومات نشته. زید ویل بیل دغه څخه بل دین راوشه. عالم ویل نور نو د صحیح دین معلومات راته نشته، نور ټول ادیان منحرف او خطا دي. زید ابن عمرو حریان پاتې شو چې څوک او بیرته مکه مکرمه ته رهیسو او پر لارې د ځان سره وایي الهي ته شاهد یې چې زه د ابراهیم علیه السلام پر دین یم، زه حنیف یم، ټول راته وایي چې دا دین حق دی. څرنګه چې زه نور په تفاصیل او احکام نه یم خبر، نو دونه وایم چې زه موحد او د ابراهیم علیه السلام پر دین یم، بل یو الله بل د هیڅ شي عبادت نه کوم. مگر په دې هم نه پوهیږم چې څنګه المنځ او عبادت وکم، خو د ابراهیم علیه السلام پر دین یم. کوم وخت چې زید ابن عمرو غوښته چې المنځ او عبادت وکړي، نو به له حسابه رکوع او سجده کوله، ځکه د عبادت هیڅ طریقه نه ور معلومه. د خپل ځان څخه اجتهاد او عبادت کاوه. کوم وخت چې مکه مکرمه ته راغلی، نور مشرکان و توحید ترابولی او د بوتانو د عبادت څخه منع کوي او وایي یوازې د الله جل جلاله عبادت کوي. د مکه مکرمه نور خلقو پر د بد ویل، ناپوه او بعقل یې بلی. خدای پر د خپل توحید ټینګو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي زید ابن عمرو ابن نفیل به ولیدي چې وکعبه شریف ته تکیه کړې و. خلقو چې به تواب کاوه او د شرک تلبیه به ویل، هغه به ویل لبیک اللهم لبیک لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. پر دغه ځای به زید پر نار کړه، بس نور موه. مگر هغه به دا الفاظ پر زیاتول الا شريكا هو لك تملكه وما ملك، چې دغه الفاظ یې د شرک دي. مگر زید دوی د شرک د تلبیه د ویلو څخه منع کول. او بل دا چې زید نور مشرکان د مړسوي حیوان د غوښو د خوړلو څخه منع کول. ویل هغه حیوان چې په خپل مرسوي وي غوښه مخوري. او مشرکان یې د بوتانو د تقرب یا نږدېوالي د پاره د حیواناتو د حلالولو څخه منع کول. یعنی کفارو چې به کم حیوانات د بوتانو پر نامه حلالول، او دا یې عقیده و چې دغه قرباني موږ و دغه بوتانو ته ورنږدې کوي. زید ابن عمرو د دغه کار څخه منع کول او ویل به چې حیوانات د بوتانو پر نامه ما حلالوي. خلقو چې په پښتنه ځنی وکړه چې د تقرب د پاره د حیواناتو حلالول ولی منع کوي، د به ویل حیوانات الله پیدا کړی دي او تاسو بل چاته یا د بل چا پر نامه حلالوي.
عقل دا نه قبلوي. ورونو د دغه کارو غلطیا په عقل سره هم ثابتېږي. حیوانات الله جل جلاله خلق کړي دي، خالق او رازق یې الله دی، او مشرکانو به د بت پر نامه یا وهغو ته د نزدېکت دپاره حلالول. مقصد دا چې زید ابن عمرو د شرک د بدو او ناوړو کارو څخه منع کول. او دغه زید ابن عمرو تر بعثت 15 کاله د مخه وفات شو رحمت الله تعالی علیه. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره لیدلی دي، صحبت ورسره کړی دي، مګر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بعثت او رسالت وخت یې نه دی نیولی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه زید ابن عمرو په باره کې فرمایي: یبعث یوم القیامة امة وحده، یعنی دغه زید به د قیامت په ورځ یوازې د یو امت را پاسول کیږي. نور خلق په مجموعي شکل سره امتونه وي. دا د ابراهیم علیه السلام امت دی، دا د موسی علیه السلام امت دی، دا د عیسی علیه السلام امت دی. دغه رنګ ټول خلق امت دی، مگر زید ابن عمرو به یوازې د خپل ځان لپاره امت وي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: رأیته یجر اثوابه فی الجنة، یعنی زید می ولیدی چې په جنت کې خپل کالی کشوي، یعنی په جنت کې اوسیږي. دغه زید بیل نبی بیل رسول په خپل عقل او کوشش و هدایت او سمیلاری ته ورسېدی. دا د ورقه ابن نوفل د نصرانیت قصه او د زید ابن عمرو د توحید قصه. او په جزیره العرب کې د موحدینو څخه یو بل نفر وو چې قس ابن ساعده نومېدی. دغه قس د ډېر عمر سړی وو. ځینې مورخین د په عمر کې مبالغه کوي، وایي عمر یې 600 کلو ته ورسېدی. خو زموږ مقصد یې عمر نه دی، بلکې دا مو مقصد دی چې قس د هغو خلقو څخه وو چې دی په خپله پر توحید وو، او هم یې نور خلق و توحید ته رابلل. او پس له مرګه یې پر راژوندي کېدو ایمان درلودی، پر بوتانو یې بد ویل، او خلق یې دغه خپلې د توحید عقیدې ته رابلل. څرنګه چې قریشو دغه د توحید عقیده نه قبلولای سوای او نه زغملای سوای، نو قس یې د مکې مکرمې څخه وایستی، فرار یې کړ. نو ده په دشت او صحرا کې ژوند کاوه. څرنګه چې دی پوه، هوښیار او حکیم سړی وو، نو خلق به هلته د ملاقات او مشورو دپاره ورتله. حتی دی په وعظو او نصیحتو کې هم یو نثر لري، او د په حکمتو به عربو مثالونه تیرول. د قصد د حکمتو څخه یو څه داسې دي. دی وایي: من عاش مات ومن مات فات وكل ما هو آت. او بیا وایي: ایها الناس استمعوا وعوا ان في السماء لخبرا وان في الارض لعبرا بحر يفور ونجوم تغور وسقف مرفوع ومهاد موضوع. او داسې نور حکمتونه لري. او دی چې هلته په غرو او دشتو کې یوازې اوسېدی، وحشي او څیرونکو حیواناتو الفت ورسره نیولی وو او ژوند یې ورسره کاوه. حتی یو نفر وایي: زه یو وخت وقس ابن ساعده ته د مشورې دپاره ورغلم. دی د اوبو د حوض پر غاړه ناست و، او دغه حوض ته د اوبو د چښلو دپاره زمریان هم راتله. خو یوه به د اوبو په چښلو کې تر هغه بل ځان د مخه کاوه. قس به هغه په لکړه وواهه او ورته ویل به: صبر وکړه چې ملګری دې اوبه وڅښي. او دغه قس هم تر بعثت د مخه وفات. مقصد دا چې په جزیره العرب کې د مخه هم ډیر لږ نفر موحدین موجود و، او خلق به توحید ته رابلل، مګر ویښ زړونه او اوریدونکي غوږونه نه و چې د دوی आवाज واوري. تر څو چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم د الله جل جلاله د طرفه پر رسالت سره اختیار کړسو، او خلقو ته آخري رسالت راوړي، او د الله جل جلاله د طرفه وحی ورته نازل شوی. د مخه هغه نور موحدین موجود و، مګر اثر او نتیجه یا هیڅ نه و یا خو ډیره کمه و. خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رسالت اثر لوی او ابدي اثر و چې ټوله جزیره العرب یې د شرک څخه خلاص کړ، او جهان یې د توحید په نور ډک کړ. د الله جل جلاله د طرفه
ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د سوره المدثر د اولو آیاتو په نزول سره یو شمیر الهي امرونه صادر شول چې دغه امرونه په ښکاره او ظاهره سره ډیر بسیط او آسانه اوامر دي، خو په حقیقت کې مقصد ډیر لوړ او اثر یې ډیر قوي دی. په دغه نازل شوو آیاتو کې اول یا ایها المدثر قم فانذر، د هر هغه چا انذار او بیرول مقصد دی چې د الله عزوجل د رضا او اوامر څخه مخالفت کوي. هر هغه څوک چې په عالم کې موجود وي هغه باید د خپل مخالفو اعمالو په بد نتیجه او جزا داسې وبیرول سي چې په زړه کې ریږد او ورختای پیدا سي. قم فانذر. دوهم وربک فکبر، د دې مقصد دا دی چې په مځکه کې د هیڅ چا د پاره کبریا او لویی نسته، د هیڅ چا د پاره کبریا او لویی نسی پاته، د هر متکبر او مغرور شان او شوکت مات سي. وربک فکبر. دریم وثيابك فطهر والرجز فهجر، مقصد دا چې هر څوک باید په خپل ظاهري او باطنی پاکي کې ډېر کوشش وکړي. خپل نفس باید د ګناهو د نجاست څخه تر داسې اندازې پاکي چې د نفس د الهي رحمت، هدایت او نور قابل وګرځي او په بشري ټولنه کې یو مثال او نمونه سي. سالم زړونه ودته میلان پیدا کی او ورجذب سي، او هغه مشکوک زړونه د په هیبت او فخامت ثابت او سالم وګرځي. څلورم ولا تمنن تستكثر، د دې څخه مقصد او هدف دا دی چې خپل کوشش او فعالیت ډیر عظیم و نه بولي، بلکې نور هم همیشه په جد او جهد کې وي. د یو کار تر خلاصولو وروسته د بل پر شروع کولو اقدام کوي. د حق د ثابتولو د پاره ډیر جهد، ډیر تضحیه او قرباني شندي، او بیا هم دغه خپل کوششونه تر داسې اندازې هیروي لکه هیڅ شی نه وي کړی. او په اخرنی آیات کې الله عزوجل فرمایي ولربک فاصبر، ودې ته اشاره ده چې د معاندینو د طرفه څخه به مخالفتونه، آزارونه، پسخندونه او سپکوالی ویني تر داسې اندازې چې ستا او ستا د اصحابو د وژلو کوششونه بکیږي، او غواړي به چې ټول هغه کسان چې پر تا راګرځېدلي دي نیست او نابود کی. خو الله عزوجل ورته فرمایي چې پر دې ټولو به په پوره قوت او اطمینان، په ډاډ او ثبات صبر کوي. د خپل نفس د نفسانی خوندو او لذاتو څخه به د یو لذت په تمع نه یې، بلکې د خپل رب د رضا په حاصلولو کې به کوشش کوي. الله اکبر. دغه امرونه په ظاهر څونه آسانه او بسيط و آیات، ډیر کوچنی کوچنی آیاتونه، مګر په عمل کې څونه عظیم او فخم دي. په خپل په دغه آیاتو کې دعوت او تبلیغ سته. اول دا چې د انذار خپل مفهوم دادی چې په دنیا کې داسې اعمال سته چې نتیجه بده او وکونکي ته جزا ورکول کیږي. حال دا چې هر څوک په دې پوهیږي چې په دې دنیا کې د انسان د اعمالو جزا نشته، نو د انذار څخه مقصد داسو چې بیله د دنیا د ورځ څخه یو بل داسې ورځ سته چې په هغه کې د اعمالو جزا ورکول کیږي، چې هغه د قیامت ورځ ده. او د دې څخه دا معلومه سوه چې بیله دغه دنیوي ژوند څخه یو بل ژوند هم سته. او دغه ټول تلاوت سوي آیاتونه د بندگانو څخه خالص او صریح توحید غواړي. د خپل نفس رضایت، د نورو بندگانو رضایت به ټول د الله عزوجل تر رضایت پورې پریږدي، چې د دغه آیاتو نتیجه داسې ویل شو: اول توحید، دوهم د قیامت پر ورځ ایمان، دریم د نفس پاکوالی چې دغه پاکی د پاره دوه شی پکار دي: یو د ګناهو او فواحشو پرېښول، او بل د خیر او فضائل اعمال ډیرول. څلورم ټول کارونه به د الله عزوجل د رضا د پاره وي. پنځم دغه ذکر سوي شیان به ټوله پس له ایمان څخه پر رسالت د محمد صلی الله علیه و آله وسلم وي. د هغه علیه الصلاة والسلام تر قیادت او لارښوونو بلاندې وي.
او بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه اوامرو د پوره کولو د پاره تر 10 کاله زیات جد او جهد وکړي. نه بیا استراحت کړی دی نه آرام، نه بیا د خپل ځان د پاره ژوند کړی دی نه د خپل کورنۍ د پاره. پاته ټول عمر یې په دعوت الی الله تیر کړی دی. د رسالت دروند بار یې پر اوږو اخیستی و. د ټول مځکې لوی امانت یې په غاړه کې و. د ټول عقیده اصلاح وظیفه و او دغه کار د پاره څو قسمه جهاد کړی دی. تر 10 کاله زیات همیشه په معرکه کې ولاړو. د کوم وخت څخه چې دغه الهي اوامر واوریدل دغه وظیفه څخه هیڅ شي مشغول نه کی. الله دې زموږ او د ټوله بشریت د طرفه د خیر بدله ورکړي. او دغه راتلونکي ټول بحث د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اوږده او د مشکلاتو څخه ډک جهاد نمونه ده چې په دغه ټوله موده کې بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه آرام کړی دی نه استراحت. او خدیجه رضی الله تعالی عنها ته به ویل یا خدیجه د خوب او آرام راحت او استراحت وخت تیر سو، د دعوت او جهاد وخت شروع سو. اوس نو موږ کولای سو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دعوت موده و دوه زمانو ته وویشو چې یوه د مکه مکرمه زمانه ده چې تقریبا 14 کاله په بر کې ونیول او بل د مدینه منورې زمانه ده چې پوره 10 کاله دوام وکړي. او بیا دغه هر زمانه ځان ته مرحله لري چې هر مرحله د هغه بل څخه په خاصو خصوصیات فرق او امتیاز لري. نو په دغه اساس موږ کولای سو چې د مکه مکرمه زمانه و درو مرحلو ته وویشو. اوله مرحله پټ دعوت وو چې 3 کاله دوام وکړي. او دوهمه مرحله په اهل مکه کې ښکارا دعوت وو چې د بعثت د 3 کال څخه شروع سو او د بعثت د 10 کال تر اخره دوام وکړي. او دریمه مرحله تر مکه مکرمه د باندې دعوت دی چې د بعثت د 10 کال د اخره څخه شروع سو او بیا تر هجرت پورې دوام درلودي. خو د مدني دور مرحله به بیا پر هغه خپل ځای د تفصیل سره درته بیان سي ان شاء الله تعالی. اوس به د مکه مکرمه دوره درته بیان کوم. د مکه مکرمه اوله مرحله یا د سر دعوت 3 کلونه ورونو. دا معلومه خبره ده چې مکه مکرمه د عربو دینی مرکز او کعبه شریفه د ټولو عربو د پاره د دوی په باطل دین په مقدسه بوتانو یا خدایانو ډکه وه. په دغه ځای کې د اصلاح و مقصد ته رسیدل نسبت و هغه لرې ځایو ته مشکل او سخت کار. دلته او په دغه ځای کې و داسې فولادي عزم ته احتیاج او ضرورت وو چې مشکلات او تکالیف تاثیر نسی پر کولای. او په داسې ځای کې هنر او حکمت دادی چې په ابتدایي مرحله کې دعوت پټ او سری وي. دا د دې لپاره چې ټول اهل مکه ته ناببره به وداسې کار ونه ویل سي چې د دوی هیجان او احساسات راوپاروي. نو د عقل تقاضا داوه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په شروع کې اسلام پر داسې چا عرض کې چې هغه د کورنۍ یا په د پوری مشکی خلق وي یا د علیه الصلاة والسلام اشنایان وي او هر هغه څوک و اسلام ته راوبولي چې په حقوق کې د خیر علامه موجود وي او داسې څوک دعوت کې چې دوی صلی الله علیه و آله وسلم دوی پیژني او دوی صلی الله علیه و آله وسلم پیژني. یعنی د تداور معلومه وي چې دغه خلق حق او خیر خوشوي او هغه ته بیا د صلی الله علیه و آله وسلم د صدق او اصلاح په صفت ور معلوم وي او د هغه څخه بیا هغه کسانو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دعوت قبول کړي چې هغه ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په عظمت د نفس په پاکي او د خبرو په صداقت کې هیڅ شک نه چې هغه کسانو ته په اسلامی تاریخ کې د سابقین الاولین په نامه سره ویل کیږي چې د هغو ټولو په مقدمه کې 4 نفر دي. اول ام المؤمنین حضرت خدیجه بنت خویلد رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفادار زوجه. دوهم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم آزاد کړه شوی مریی
زید ابن ثابت ابن شرحبیل رضی الله تعالی عنه چې زید ابن محمد ورته ویل کېده. دریم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اکازوی حضرت علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه چې کوچنی او هلک و. څلورم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خوږ صادق او وفادار ملګری حضرت ابو بکر الصدیق رضی الله تعالی عنه. دغه څلورو نفرو د دعوت په اول ورځو کې ایمان راوړي. اوس به دغه څلور نفره په تفصیل سره درته معرفي سي. اول خدیجه بنت خویلد رضی الله تعالی عنها چې دغه معرفي شوې ده و تکرار ته حاجت نشته. دوهم زید ابن حارث چې زید ابن محمد ورته ویل کېده او دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زید په زویواله نیولی و. هغه لره یوه قصه ده. هغه دا چې دغه زید کوچنی و او په خپل کورنۍ کې د خپل مور او پلار سره اوسېدی او د عربو د قبیلو خدا عادت او تجارت و چې همیشه به یوې قبیلې پر بلې قبیلې تیری او تجاوز کاوه. مالونه او انسانان به ځینې بیول. نو یو وخت د دغه زید پر قبیلې بلې قبیلې حمله وکړه چې په دغه وخت کې د زید عمر 8 کاله او زید هم د بندیانو په جمله کې بوتي او بیا یې د مرئی په شکل خرڅ کړ. خو په بل روایت کې وایي زید د 8 کالو چې مور یې د خپل دوستانو د لیدلو لپاره د یوې قبیلې څخه بلې قبیلې ته تله او زید هم د ځان سره ملګری کړی و. په لار کې د بني القین قبیله پر پیښه شوه او زید یې ځینې بوتي. بیا یې د مرئی په ډول د حباشه په بازار کې خرڅ کړ او حکیم ابن حزام چې د مکه مکرمه د قریشو څخه وو د نور مریانو سره دغه زید هم رانیوي او بیا یې وخدیجه رضی الله تعالی عنها ته په هدیه کې ورکړ او خدیجه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره تر واده کولو وروسته ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته په هدیه کې ورکړ. او د زید پلار چې حارثه نومې دی په زید پسې ډېر غمجن و او همیشه د هغه په تلاش کې و چې چیرې به پیدا کړي. په دې کې کلونه تیر شول چې پلار په زوی پسې ګرځي. څو په آخر کې دا معلومات ورته وسوه چې زوی یې په مکه مکرمه کې دی. نو پسې را رهیسو او مکه مکرمه ته راغلی. زوی یې پیدا کړ. نو د هغه مالک ته چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم دی ورغلی. البته دا قصه د مخه تر بعثت و. ویل یا محمد دغه زید زما زوی دی او دوی حر دی خو دشمنانو خرڅ کړی دی. زه اوس راغلیم او غواړم چې دغه خپل زوی ستاسو څخه رانیسم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویل یا خرڅوم یې نه مګر یو کار به وکم. هغه دا چې په خپل زید ته به اختیار ورکم. که ستا سره ځي در سره ولاړ دي او زما د طرفه بېله قیمته آزاد دی او که زما سره پاتېږي پاتې دي. د زید خوښه او اختیار دی. د زید پلار حارثه په دې خبره ډېر خوشاله شو چې دا ډېر ښه او بهترین اختیار دی. ځکه حارثه پوهېدی که یو چاته اختیار ورکړل شي چې مرایي پاتې کېږي که د پلار سره ځي هغه حتما د پلار سره ځي. نو خپل زوی ته ورغلی ویل زویه محمد تا ته اختیار درکړی دی دلته د سره مرایي پاتې کېږي او که زما سره ځي. زید ویل والله پر محمد صلی الله علیه و آله وسلم هیڅوک نه خوښوم او نه اختیاروم. ورونو دا د مخه تر بعثت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اخلاق و. نو د دغه ځای څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اخلاق او گزاره معلومیږي چې حتی د مرئی سره څنګه ښه ژوند او د محبت گزاره کول. او زید وویل والله زه ګمان نه کوم چې مور او پلار دې داسې ښه او د محبت ژوند را سره وکړي لکه محمد چې را سره کوي. تاسو دې رحمت مهرباني او حسن معاشرت ته وګورئ چې خیر البشر صلی الله علیه و آله وسلم د مرئی سره کول چې هغه مرئی دی دی صلی الله علیه و آله وسلم تر مور او پلار خوش او اختیار کی. او دا اخلاق د مخ تر دیوه چې وحی ورته نازلی او د الله جل جلاله د طرف رسول سي. نو ځکه به خلقو صادق الامین ورته ویل او زید
پر دې ټینګار کاوه چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم سره پاتې کېږم. د زید پلار حارثه په تعجب کې شو چې دا څنګه کېدلای شي چې مالک دې تر پلار خوښ وي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دې لپاره چې د حارثه زړه مطمئن شي د قریشو په حضور دا اعلان وکړي چې زید آزاد او حر دی، او بیا یې دا اعلان وکړي چې زید زما زوی دی. پخوا د جاهلیت په وختو کې په عربو کې داسې و چې یو چا به پردی څوک خپل زوی وګرځاوه او هغه به په ټولو احکامو او معاملاتو کې داسې سو لکه د نسبي او واقعي زوی، یعنی په میراث کې د نکاح په حراموالي کې او داسې نورو مسائلو کې به واقعي زوی او د فامیل جز وګرځېدی. تر دغه ورځې وروسته وزید ته زید ابن محمد ویل کېده، ترڅو چې دغه زوی ګرځول چې په عربي کې تبني ورته وایي، یعنی د بل چا زوی د ځان زوی بلل په اسلام کې منع شوه. څرنګه چې پس له بعثته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دعوت او تبلیغ امر کړو، زید د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په کور کې او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و اسلام ته دعوت کړ او هغه هم مسلمان شو. او دریم نفر چې هغه هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په کور کې وو حضرت علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه وو. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په کور کې د حضرت علی رضی الله تعالی عنه د اوسېدلو سبب دا وو چې ابو طالب ډیر غریب شو او دا واقعا هم تر بعثت د مخه. ابو طالب دونه غریب او مسکین وو چې د خپل اولادو نفقه پر تکلیف وو، خپل اولادونه یې نسوي مړولای. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وخپل اکا عباس رضی الله تعالی عنه ته ورغلی او ویل ای اکا ته د ابو طالب په غریبی او مسکنت خبرې، حتی د خپل اولادو خواړه او نفقه هم نه لري. کدی خوشوي وربسو او موږ هر یو به د اولادو څخه یو واخلو او زموږ سره به اوسېږي، د هغو کفالت به وکړو، یعنی خواړه او مصرف به پر خپل ځان کو. پر ابو طالب به د غریبی او څه سپکسي. عباس رضی الله تعالی عنه ویل ډېر ښه فکر دی. نو د عبد المطلب د کورنۍ څخه څو نفر سره یو ځای شو او ابو طالب ته ورغله. ویل موږ دا سره جوړه کړې ده چې موږ به هر یو ستاد زامونو څخه یو اخلو او زموږ سره به وي. ابو طالب ویل که یو عقیل را پرېږدي په نورو کې ستاسې خوښه ده. عقیل د ابو طالب مشر زوی و. ویل دا را پرېږدي چې زما سره کومک کوي. دوی هم عقیل ور پرېښاوه او هر یو د ابو طالب یو اولاد د ځان سره بوتي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه راوستي، ځکه علی هغه وخت هم پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ګران او حضرت علی رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په کور کې تربیه او هیڅ وخت د بت عبادت یا وبت سجده نه ده کړې، ځکه دی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په کور کې لوی شو. او دا چې موږ وایو علی کرم الله وجهه، د هغه مقصد هم دا دی چې الله جل جلاله د مخ مکرم کړی دی. په څه سبب یې مکرم کړی دی؟ ځکه د مخ یې د بوتانو د عبادت څخه ساتلی دی. دا دغه جملې د ویلو سبب دی چې موږ د نامه سره وایو کرم الله وجهه. نو علی رضی الله تعالی عنه هم مسلمان شو چې دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کورنۍ څخه دریم نفر دی. او بیا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لونو ایمان راوړي، رقیه، زینب، ام کلثوم، فاطمه رضی الله تعالی عنهن اجمعین. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په کورنۍ کې د نن د ایمان راوړلو ترتیب وو. خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر کورنۍ د باندې هغه اولین نفر چې و اسلام ته دعوت شوی دی او هغه هم بیل پښتنی او بیل دلیل څخه اسلام او ایمان قبول کړی دی، هغه سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي هر څوک چې می اسلام ته رابللی دی د اسلام په باره کې بحث او نقاش را سره کړی دی، پښتنی او معلومات یې را څخه کړی دي بیل ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه څخه. فقط
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویل زه د الله جل جلاله د طرفه رسول یم. ابو بکر رضی الله تعالی عنه ویل اشهد انک رسول الله، شاهدی ادا کوم چې ته رسول الله یې. بېله نقاشه، بېله بحثه، بېله پوښتنې چې کله او څنګه، او دا یې هم ونه پوښتل چې څنګه دین دی او د کومه راغلی دی. هیڅ پوښتنه یې هم ونه کړه. د اولې لحظې څخه صدیق و. دا ولې؟ ځکه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پیژندی. اخلاق، امانت او صداقت یې پوره ورته معلوم و او پوهېدی چې دی صلی الله علیه و آله وسلم هیڅ کله مخالفه خبره او درواغ نه وایي. پس له دې څخه چې ابو بکر رضی الله تعالی عنه په اسلام مشرف سو، فورا یې په تبلیغ او دعوت شروع وکړ. څرنګه چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د الفت او محبت خاوند وو، پوست او نرم سړی وو، ښه اخلاق یې درلوده، نو د قوم خلق به د علم او تجارت او د ښو اخلاق په سبب ورته راتله، او د هم د هغو کسانو په دعوت شروع وکړه چې د هم نشینه او مجلسان. د رضی الله تعالی عنه په دعوت سره په اول ورځو کې دغه کسان مسلمانان شو: عثمان ابن عفان الاموي، زبیر ابن العوام الاسدي چې ځوان او د 14 کلو وو، عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن ابي وقاص چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ماما زوی دی، طلحه ابن عبید الله. دا ټول د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د دعوت په واسطه مسلمانان شوي دي. دغه اته نفره د اسلام اوله ډله او د محمدي دعوت اول ګلان دي. دا کار د واقعي او صادق مسلمان دی. کوم وخت چې ایمان راوړي په هغه لحظه په دعوت شروع وکړه چې دا د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه صدق او تصدیق دی، او دی رضی الله تعالی عنه تر ټول امت غوره او بهتر دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د په باره کې فرمایي: لو وزن ایمان الامه بایمان ابي بکر لرجح ایمان ابي بکر. یعنی که د ابو بکر ایمان د ټول امت د ایمان سره وتلل سي، د ابو بکر ایمان به پر درون سي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: والله ما وطئ الارض بعد الانبیاء خیر من ابي بکر. یعنی والله پس له انبیاء څخه تر ابو بکر ښه او بهتر پر مځکه نه دی ګرځېدلی. پس له انبیاء څخه ښه او بهترین د خلقو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی. ورو دا د صدیق اکبر مقام او درجه ده، او دا یې فداکاری و چې د اسلام په شروع او ابتدا کې یوازې د دعوت لپاره دغه خدمت وکړي، چې د 10 مبشرو څخه 15 نفرو د رضی الله تعالی عنه پر لاس ایمان راوړی دي، او د هغو کسانو څخه چې په شروع کې په اسلام مشرف شوي دي د ځینو نمونه په داسې ډول سره دي: بلال ابن رباح الحبشي، او د دې امت امین ابو عبیده عامر ابن الجراح، ابو سلمہ ابن عبد الاسد، ارقم ابن ابي الارقم، عثمان ابن مزعون، او د دوه ورونه قدامه او عبد الله، عبیده ابن الحارث ابن المطلب، سعید ابن زید، او د شده فاطمه بنت الخطاب چې د عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه خور ده، خباب ابن الارت، عبد الله ابن مسعود، او ځینې نور خلق رضی الله تعالی عنهم اجمعین، چې ودغه نفر ته سابقون الاولون ویل کیږي. دغه ذکر سوي خلق په پټه مسلمانان سوي و، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به په پټه سره یو ځای کول او دین به ورشاوه. ځکه تر اوسه لا دعوت سری او فردي و، او کوم وخت چې به یو دغه مسلمانانو د عبادت کولو اراده وکړه، نو به د مکه مکرمه په شیلو کې د قریشو د نظر او لیدلو څخه ځان پټ او غائب کړي. هلته به په پټه سره د خپل رب عبادت کاوه، او بیا چې دغه مسلمانانو شمیر و 10 نفر ته ورسېدی چې په دې عادت کې نر او ښځې دواړه داخل و،
بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی د اجتماع او تعلیم د پاره د دوی څخه د یو نفر کور اختیار کړ چې دا کور د ارقم ابن ابي الارقم ویل دلته به د تعلیم او ارشاد د پاره سره یو ځای کیږي او د سوره المدثر تر نزول وروسته پرلپسې وحی نازلېده چې دغه وخت نازل شوی آیاتونه د نفس پر پاکی او د ګناهو پر پرېښولو مشتمل و د اور او جنت بیان به پکې موجود وو مؤمنان یې په داسې فضا کې تربیه کول چې دغه موجوده ټولنې سره یې ډېر فرق درلودي دغه مرحله دعوت که څه هم سری او فردي وو خو بیا هم و قریشو ته ځینې اخبار رسیدل خو د قریشو کومه پروا نه پکېده امام غزالی رحمه الله وایي د اسلام او اسلامی دعوت ځینې معلومات و قریشو ته ورسېده خو سر یې نه پګرځاوه شاید دوی دا فکر کاوه چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم هم یو د هغو کسانو څخه وي چې د مخه پیدا شوی و چې په الوهیت او د الله جل جلاله په حقوقو کې خبرې کولې لکه قس بن ساعده او عمرو بن نفیل او داس نور خو بیا هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اخبار د نشریدو څخه او د هغه د تاثیر څخه د قریشو په زړه کې بیره پیدا شو او د صلی الله علیه و آله وسلم د دعوت مراقبت یې شروع کړ پر دغه حال 3 کاله تیر شو بیا هم دعوت سری او فردي دي په دغه موده کې د مسلمانانو یو کوچنی ډله جوړه شو چې د دوی په مابین کې مطلق د ورورګلوي او تعاون ژوند او بیا وحی نازل شوی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې په دې سره مکلف کړي چې خپل قوم ته د اسلام اعلان وکړي او د دوی د باطل دین په مقابل کې ودرېږي او د دوی د بوتانو ماهیت او اهمیت بیان کړي چې دانو د مکه مکرمه دوهمه دوره سول چې په ښکارا سره دعوت کیږي نورون کوم وخت چې د الله جل جلاله د طرفه د سوره الحجر 4 نمبر آیات نازل سو کوم چې الله عزوجل فرمایي فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين يعني اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم ښکارا او په جهر ک هغه شی چې ته په امر سوی او مخ واړو د مشرکانو څخه يعني د دوی د خبرو او ویلو هیڅ پروا مکو په ښکارا ډول سره خپل تبلیغ کوه دوی پتا هیڅ نس کولای دغه آیات په نزول د الله جل جلاله د طرفه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر کړو چې و اسلام ته دعوت عام ک یوازې دا نه چې خپل اقارب دوستان او هغه څوک چې ستاسو پر شاوخوا دي هغه و اسلام ته دعوت ک یا بلکې عام او ټول خلق و اسلام ته دعوت ک نو د دغه ورځې په سهار رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ابي قبيس وغرته وختي ورون د ابي قبيس غر هغه وکعبه شریف ته تر ټولو نږدې غر دی کوم چې اوس پر هغه غره قصر جوړ شوی دی او د صفا د غونډې سره مشتي غر دی دغه غر وکعبه شریف ته او د قریشو د ناستي وزایو ته ډیر نږدې او هر څوک چې د کعبه شریف و طرف ته وي د غره شا یعنی د غره هغه بل طرف نه ویني نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه د ابي قبيس وغرته وختي او په لوړ आवाज یې ناره کړ وصباحا وصباحا چې دا ناره د قریشو د خطر ناره کوم وخت چې به د دشمن لشکر پر راغلی او یا بل عمومي خطر پیښ شو دغه ناره به کول قریش دغه ناره په اوریدلو سره پوس و چې خطر دی پښتنه وکړه چې ناره کوونکی څوک دی ویل صادق الامین خلق په خپل مابین کې سره ناره کړه چې هلي جرسي صادق الامین دروغ نه وای خامخا یو خطر سته نو ټول قریش د ابي قبيس د غره سره ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راټول شو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته کزه درته وایم چې دغه غره تر شا یو مسلح لشکر ولاړ دی او غواړي چې پر تاسو حمله وکړي تاسو یې منئ قریش ول هو موږ هیڅ کله تاسو دروغ نه دي اوریدلی نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل زه تاسو د الله جل جلاله د هغه سخت عذاب څخه بیروم او زه تاسو ته د الله جل جلاله د طرف رسول یم دلته نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکا چې نوم یې عبد العزا او لقب یې ابو لهب دی وویل تبا لك
پالر د هلاکت وي. د دغه دپاره دې موږ راوغوښتو خپل کارونه مو پرېښول چې ستا دغه خبرې واورو. ابو لهب نورو خلقو ته ویل ځئ خپلو کارو ته مو ولاړ سئ. او خلق بیرته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه رهي سوه او لاړ. خلقو ته چا د بیرته تلو امر وکړي؟ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکا ابو لهب. نو ځکه د ده په باره کې دغه آیاتونه نازل سوي دي. بسم الله الرحمن الرحیم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. دا خو ابو لهب و چې د اولې ورځې څخه خپل ټول عمر د اسلام په دشمنی کې تیر کړی دی. محترم ورونو، زموږ د بحث پاتې حصه به ان شاء الله تعالی په راتلونکي کې واورئ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.